बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। د رزل ټي وي د طرف نه محمد علي جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. زموږ سلسله د ادبزار په ادبزار کې دا وخت شهنام بریال موږ سره موجود دی. شهنام دا راته لږ ووایه چې شاعري د څومره وخت نه کوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه اول نه حضور ټولو د تورلاندې ادبي ټولنې د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې موږ له ټایم راکړو دومره، اور دا یې نه پس د محمد علي جوهر لاله دې ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې موږ له مطلب دارې په پروګرام کې دومره ټایم راکړو. او موږ حجي د تقریبا زه د یو کال مې وشو چې زه د شاعري مې شروع کړې ده. او جي نو څه شی ښه لیکي؟ غزل ښه لیکي که نه نظم لیکي که څنګه؟ نو جي بس ړومباني خو چې دی نو ما دغه کړی و، دا نظم چې و هغه مې لیکلی و په تولاندی باندې. او جي هغه اوس هم شته داسې په میډیا باندې، او بیا بل چې دی نو هغه مې په ثوابې باندې یو نظم لیکلی و. او جي نو هغه هم شته. نظم نه لکه شروع کړی وه؟ او جي د نظم نو دا خو موږ ته څه ووایې اورېدونکو ته؟ سره خیال بس به درته یو شعر دی او بیا یو دوه غزلې دي، هغه به درته ووایم. نو شعر دی چې د محلونو ژوند شستا مبارک او مونږ زندگی د یار په څنګ کې کوو. او جي او اوس د غزل یو څو شعرونه به درته ووایم چې څنګه چې نر سړی زه یار ساتمه، داسې په بنګو یې خمار ساتمه. څنګه چې نر سړی زه یار ساتمه، داسې په بنګو یې خمار ساتمه. پروز رڼا پکې ځوانان غیبیږي، پروز رڼا پکې ځوانان غیبیږي. یو نااعتباره غوندې ښار ساتمه، او د لال په قدر باندې مونږ پوهیږو چې د لالونو کاروبار ساتمه. او یوازې دا په عبادت خو نه ده، د جنت لو ته بله لار ساتمه. او زما خندا باندې دوکه و نه خوري، غمونه ټول په زړه انبار ساتمه. او اخري شعر دی پکې چې زه بریال تل په بلاګانو ورځم، چې زه دعا د مور او پلار ساتم. ډېر بل دا څو شعرونه به راته وایې؟ جي بس یو خو به درته یو دغه به درته یو غزل یو څو شعرونه دي، هغه به درته نور ووایم. وي لکه د ګل غوندې ځواني و زما، زمونږ په کلي کې خاني و زما. لکه د ګل غوندې ځواني و زما، زمونږ په کلي کې خاني و زما. او د زه د ډک زه د پخوا نه ومه ځینې کارونه به سیالي و زما. جي ما په کیسو باندې به خلک خندول، هر یو کیسه به شیطاني و زما. زه ګورې تا باندې مین شوم کني، د مستۍ ډکه زندګي و زما. او هر وخت به مور راته دعا کوله، هر وخت به دغه خوشحالي و زما. او په هر غزل کې به بریال یادېدو، د کمال ډکه شاعري و زما. ډېر ښه، ډېر اعلی. قدرمنو دا و شهنام بریال چې تاسو ته خپل شعرونه وړاندې کړل. تر بل ویډیو پورې محمد علي جوهر له ورکړي اجازت. د الله په امان او وختونه په خیر.